دواړه مېلمانه دي په خیر علي وته مونږ ته خو یو چې مین مسله دلته دا په دې خفه کېږئ ما یو خو د تاڼې نه مونږ 1% نه یو مطمئن تاسو دا سینتري چې ولاړ دا یو ډېر بدتمیزه سړی دی درې پیرې اوس مې مرزا صاحب کونې ته دومره ترینګ ورکړي چې لکه ما ظلم وکړ یو سړي ته څه مسله راشي خو پلار ته یا سړی دغه د مشر ته خپله ګیله ماله کوي که نو هغه د باندې بلکل بده ولګي یو خو دا تاڼه چې دی چې دی دلته دوکانداري کوي مونږ بله یو روغه کړې لا اله الا الله مخزل هارون خان سره راځو دنه 2000 روپۍ د جرګې د مشران نه غوښتي زه دلته مرزا صاحب سره ناست وم د چا څه مسله دی وایي دی ما یو خو په ما ټوله شپه خوب نه و کړی یو خو مرزا صاحب ټول واوري چې زه ګوره دلالۍ کار نه کوم او خدای دې په هغه ما ته مرګ راوړي زه به خپلې 100 روپۍ لګوم خو په نرې لګوم الله راکړي هم دي وګوره د دلالۍ کار بالکل به به ما ته نه وایي چې ده سره سایډ ته شه او ده سره سایډ ته شه بای دا خدا خبره به زه به شلو کسه د بای ما ته خلکو وډ راکړی دی زه به خلکو سره راځم بیا به راځم زه بیا انشاءالله الیکشن کوم خو بای دا په تاڼه کې بای ما سره به دغه کار بالکل نه کوم دې ځای کې بای د 302 یو مجرمو زه رالم دلته زما مېلمانه چې دننه ورسره کېناستم انویسټیګیشن والا ما ته وایي یاره بالکل دا په ناګناه دی او ډېر سخت ظلم او دی ونه هغه نه 75000 روپۍ اخیستې نو چې دلته بیا چې نورې پیسې د وختې دي دا نو ما پسې پلار رنګ وکړ یاره دی خو ته نو ما خو به یې خو ما ته وایي چې ډېر ټیک ټاک کار دی د باندې څه ګناه نشته بیا چې زه دلته راغلم هغه ما ورته لکه ویاو که نه دی نه وایي ما نه نورې پیسې غواړي نو یو خو دا مهرباني وکړئ چې بهی تاسو خپل په حساب هر زه خپل سیسټم په خپل حساب چلوم تاسو په خپل حساب چې کم از کم مونږ راځو که نه نو به زه د لاس جوړه کوم چې مونږ نه ګوره د پیسو میسو ډیمانډونه مو کوي نه مونږ بړواتوب نه ګوره دلالتوب کوو دویمه دا خبره ده به زمونږ کلي کې عیشونه خرڅېږي نشې تماشې خرڅېږي د سچوسه ما ډېر زیات صفت اورېدلی چې انشاءالله دی به مونږ سره په دې کې کلک امداد کوي غلاګانې کېږي اوسنی پوزیشن دا دی وګوره بار غلا هغه د جومات کې ناست دی دلته چې سټیم راوسته لکاپ کې و د لکاپ نه پته د زیه اوس ما ته وایي زیه مې راغی نو بیا یې زه رابار کړم اوس چې هر څه شوي دي الله علم ما ته پته نشته ځکه چې ما سره دغه څه علم نشته یو مهرباني وکړئ بهی زمونږ کلي کې غلاګانې کېږي بهی مهرباني وکړئ مونږ سره بهی دا زمونږ تاسو به ضرور لکه دلته څوک جنګ جګړه څه خو بد وشي خو دلته راځي که دا د فریاد زمونږ ځای دی نو یو دا مهرباني وکړئ چې بهی دا کمې جګړې او دا غلاګانې او دا کیسې که تارې کېږي چې مونږ فرض کړئ یو سړي روغ وکړو نو دغه کې بهی مونږ نه د 2-3 روپو بالکل توقع مو کوي ځکه مونږ دا شی کوو نه دویم به دا غلاګانې کېږي نو په دې باندې راته به دا غله ونیسئ دا تقریبا زه چې به دا ټول کلی زموږ راغونډ کې 15 کسه به دا ټول کلی چې راغونډ کې دلته به 10 کسه منشیات پیروش نه دا ټوټل زما په خیال باندې د 4 ورځو کار دی بس په مونږ په دې کلی په مونږ باندې دا رقم وکړئ که څه غلطي شوي دي معافي غواړم ډېره مهرباني ماما بدی معلومه چې روشنايي وایي